خفه کېږه پې ما زما د ترور خوی خراب دی هغه په شور خفه کېږي زم د چا نه کمه نیم چې شور نه دی خوښ ځاله دې په غوږونو کې مالوچ ورکړي او چې د هغې خوی خراب دی که نه نو زما خوی خراب دی چې چېرته ماشومان یې هلته خو به شور وي که نه او میډم نو په شربت کې خو چینی لګي نو د زیاتو چینو استعمال نه دی پکار بیا د سړي شوګر کېږي ویم چې زه د شکر د لاسه ملم شم که نه نو بیا مې راته شربت راکړه چې مړ شي نو موږ له به ډوډۍ څوک پخوي ستا تعریف هورې تعریف خو زما ټوله دنیا کوي خو بس هغه یو انګور مې ده چې هغه زما غیبتونه کوي نو اوهو زما مطلب دا و چې ستا نوم څه دی وای خورې چې ستا نه تېرې شي نو زما به ګنډېرې شي زوی راته غر کو بازار ته ځي او د پنډونو پنډونو سوداګر میونیسا بیبي خیر خو دی هم داسې خفه ولاړې که نه لکه چې د بادامو جال هم ډوب شوی خفه به نه چې کور مې روان دی نه خو تا په خپله په ځان روان کړی څه هسې ما ویل که نه ما چې ستا خاوند دی ویم خدای دې دا ماله په ګوتو راکړي نو ویم په پانګه کې به دې څه وباسم پرېږده مړه ټوخي بوتله ستا خو په خپله په خوله کې سره یا مجلې تا زمان جلال نه دی لیدلی ښه ځان پوهې ته ګورې جلال ولې بدماشانو سره دې تعلق دی څه نه هېره ستا خاوند دپاره زه یوازې کافي یم ویم پټلي کې به دې سپرکې کې او خولې ته به دې واچوي څو ویم ته لا اوس هم لاهر کړی دې نه دی د هغه غریب نه خو زه خوشحاله خو پاک پروردګار دې د هغه مور پلار نه دی خدای دې په د شین اسمان تندر راخطا کړي څو ولې مور او پلار یې څه ګناه کړې ده دا پکې لا بله د پلار به مې وي که ما خوشحاله لیدل غواړې نو زما مور پلار به خوشحالې د هغوی خدمت پکې ولې نو صفات به درته نه دي ویلي خو خدمت به دې کولې که نه زرک شمنه ما د خپل مور پلار خدمت نه دی کړی نو د هغې به مې څه کړی زه پوهېږم دا حل دی که خو مې څه دې ووې لږ په تېزه وایه او مې نه لیدې وایم دا مې ویل که نه چې بدې کول چې تا نه خدمتونه غوښتل ته خو د پنجرې نه ساتلې او هغه هم د سرو زرو د پنجرې دا غلب دې راپاڅي که نه او ستا خدمتونه دې وکړي که سره زما دا خو به مې ورته ویل که نه ویمه بیبي ویمه ته خو سمه شهزادګۍ ویمه پیمان د محلونو د ساتلو یې ویمه پیمان یې چې په جازونو کې ګرځېدې موږ وروسته دنه نوکران ګرځېدې او ته ورته لکه د شهزادګۍ داسې ناسته وې مړې پیمان ویمه تا ته چې خلک ګوري که نه پیمان خوشحالېږي سره زما وایي هغې سپېره سره زما قدر چلته و های ویم د زرو قدر خو زرګر سره وي که نه بیبي رکابه د زرګرانو نه به مې ساتي خلک وایي چې زرګران د خپلې مور په نتکۍ کې مغلا کوي او بله دا چې کنجوسانې وي دا خو روپلیان راځي دا زه څه وایم دا سرینده مې یا څه وایي دا بیا څه ځان سره بړبړ کې ما ویل که نه چې ستا له څنګه ښکارمئ دا رنګ دې داسې زیړ زیړ دی لکه د تور زړي مریض سمه دا ډوکه پنجرې او داسې ښکارې لکه په سوډان کې پیدا شوي مړې خفه شم پیمان اوس مې ډېر ښه خوراک شروع کړی دی که داسې به پاله وایي
غوښه هم تا وخوړې هی نصیبه زموږ په قسمت کې خواړه غوښه نشته وې یو خبره مې واوره د دې غلا په خوراکونو ته کلم نه غټېږي نمونې لا خو زما په نصیب کې بلکل ښه کېدل نشته لکه وای دا مالاو دې وروړم یاره دا پردو ښځو دا خبرې ولیکې دا پردی ښځه نه ده ښه نو ولې چې پردی نه ده نو ستا ښځه ده څه که خیر دی ډېر زر طلاق کېدو والا دی که وایم که سیند په چل نه نو د سپي پکې ژبه وي داسې کارو که زه چلته کټوی سره غم وکړه ځان له ما ته پته ده ویم ته زما د حسن او د ښایست نه سوځي ستا د ښکلا او د ښایست نه لوګې شم داسې کار وکړه زه ورشه او ځان ته څپیا کې لوګېږه هسې نه د نظره نه شي څو څپیا کې ولې لوګی کړم ولې سپېلني اوسه لږ نه دي په ایمان سر مې ځان ته لوګی کړي دي ښه نه پورې سپېلني لوګی نه کړي ته خو په خپله سپېلني او ګوره یو کار وکړه یو څپیا که ځان ته غاړې ته ځوړنده کړه چې د نظره کېږي نه څو څپیا که ویم ما ځان له په پیر بلبل شاه باندې د نظر تعویض کړی دی ځان پوهې که او که نه ځکه خو درنه بلبل جوړ شوي دي اویل یو کار وکړه د دې مهرنسا د زړه نه وباسه څو هسې وباسم مهرنسا بېبي خو زما د زړه نه باک دی زما د تورې تیارې ډیوه ده ډیوه ځان پوهې که یم دیوه خو ته په خپله هغه هم په لوګو ته کتوره او دی داسې کې چې تېل هم درکې نشته زه رکشه مړه د چرګې د مالګې څټلو سره څه کار دی زه چرګ نه یم ښه ځان پوهې که ګورې ګلفام ډېر څه دي میډم ما دا تپوس کړو که نه چې تاسو خو پنیزي خوراک نه خورئ که نه ولې زه د رنځونه ښکارم روغه موټه یم زما مطلب دا و که نه چې مالګې مرڅکې پکې برابر وي که نه هو رښتیا رایاد مې شو زما بلډ پرېشر دی ما دپاره مالګه لږه کمه استعمالوئ اینې بیماري نه وته که نه وی روغه رمټه یم یاره بلډ پرېشر څه بیماري خو نه ده نن سبا خو هر چا ته بلډ پرېشر وي ویم تاسو ته به بیماري نه کاري همدغه خو د بیمارو جړه ده ګلفاما ګوره ډېره ګراني ده داسې کوه چې ترکارۍ کې غوړي ډېر کم اچوه چایو کې چیني کم اچوه او نن دې ونه لیدل په بازار کې ټماټر 80 روپۍ کیلو ترکاري پخې ده یو ټایم یو نیم ټماټر پکې اچوه بس میډم پوه شوم چې ګراني ده که نه نو اوړه به هم کم اغږم ترکاری کې به غوړي هم کم اچوم او چای به هم نه پخوم او بسې تاسو به یې خورئ او زه به یې نیلي وام نه شپېلي به بالکل نه وی ګوره شپېلو نه مې سر خوږېږي څه شپېلو باندې هم پابندي ده ویم میډم زه به یو کار وکړم داسې چل به وکړم که نه چې شکور به واخلم او کوڅه په کوڅه به ګرځم او ویم به د الله په نامه څه خوراکئ په ورسره او به راته راوړم او به د خیره خورئ یاره تجویز خو دې بد دی ښه ایډیا ده خو بیا ستا دا شکل هم د خیرماره دی خلک به در باندې ورځ فضوي خو ډېرې به درکوي آفرین میډم ویم تا نه موږ همدغه توقع کولی شو ډېره غریبه ګوره ګراني ډېره زیاته ده که دا ریټونه همدغه شانتې برخېږي که نه نو یو ورځ به خیر ته کینو خدای دې ورته ما نه کښېنئ ولې زه په لاسونو پوسه شلې مه چې وړمه نو بس په کنجوسان خبردار د حد نه به نوځې دا بار بار کنجوس لفظ ته ولې استعمالوې ولې ته زما د غوسې نه نه خبره ویم خبرې میډم ویم چمني راته ستاسو د کنجوسۍ ډېرې کیسې کړي دي د چمني دا جرأت چې داسې خبرې کولې بیا داسې د سخي صلاح خان زوی راغلی دی میډم وخت یې در سره تېر کړی دی نو ستاسو د خوی بوی نه خبر دی د چمني راشي که نه د اسمان ستوري به ورته وښیم او یو خو ته په سر دې راته دړ قسمه د خبرو جن دی ځه کیچن ته ځه دا وګورئ ما ته وایي د خبرو ژوند دی او په خپله چاته د خبرو وار نه ورکړي اوهو اوس مې معاف کا میډم معافي د خدای غواړه زم د خدای نه معافي غواړم چې معاف مې کړي ستا معاف کېدل ګران دي هغه څنګه میډم خدای غفور او رحیم دی تا په سوداګانو کې لږ غبن کړي میډم ویم خدای دې تا سره د چا روزګار نه کوي خدای به معاف کړي خو ته نه معاف کړي بس ته کنه کچن ته ورځې وکړه لاړم
राजा दल्ता किया राजा किया ना 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 बाजा बजाम देखते ना हम दफन के हुर्मती दा किया किया मुस्बत किया خیر شي شمنیا ولې واده دی یسو زما د خوار دومره قسمت چرته دی شمنیه دا مېلمه سره څوک دی دا ستاسو نوې مېلمه دی که نه دلته به ته ورسره اوسېږي اوس که نه خو چې ترور مې ولې اجازت ورکړي که نه تاسو له خو شکر ویستل پکار دي چې داسې سورېله مېلمه مې دله راوستو مېلمه څنګه یې ښی बस पसंदाबाद के चढ़े वखुनो ولې سیاسي کارکونه سو بیبي او دې نه پېژندې که نه دا زمانه تري خان دی او د کار ما ته پته ده تا ته پته ده تا ته څنګه پته ده پروین بیبي په عدالت کې د خلکو ضمانتونه کوي هسې وروره عبدالودود سره مېلو شه ډېر زیات به خوشحاله شي هم دا ساکو به کومو شروع کړو درته دا زمانه تري خان دی اخو ته هم ته وویل که نه مېلمه نو څومره مودونه په دې فن کې जुआना په موسیقۍ کې مې سترګې غړولې دي لکه چې دی پیدا کېدو نو پلار یې جغه بوله تاسو وی د دې مطلب دا دی چې بیا خو به تجربه هم ډېرې مجيب دار نیکه مې ګلوکارانو د خیر آو ها لکه جدي مې تا ما ته ډم ووې خیر دی زه پرې نه خفه کېږم اوس هغه زماني لارې چې خلکو به مونږ ته ډمان وي اوس ورته خلک د خیر آرټسټان وایي ګلوکاران وایي فنکاران وایي ورته مړه خو ما یوه خبره شوه بس که نه وایي اوس د خیره د غټو غټو کورونو هلکان او جینکې زمونږ ته ناستې او زمونږ شاګردي کوي د خیره اصل زمانت علي خان صاحب دا چمنې خپله شاګردی دې نه اخلئ که زما فیس برداشت کولی شي ما سره خو دا غم دی چې میډم به دې دلته پرېږدي او که نه ډېره ګرانه ده ما سره خپل هم دا غم دی وجدای راغله که راغله لارې بشینه وجدای راغله لارې بشینه ومن قبل وما جداینا قبل جماليه اوس دې دا کسب شروع وکړو میډم مجبوري به د بلا ده نو چمنیا د شکل نه خاندانی ډم ښکاري میډم چې زړی غریب شي نو د هر چا د خندا شي دا استاد زمانت علي خان دی دا دومره اوږد نوم و دې دلته اوسېدو له راغلی دی اوسېږي دی خو دا درته وایم چې دومره غټ نوم زه پرونس کولی نه شم میډم چې ستاسو څه مرضي راته ووایئ خو یوه کمره راته راکړي دا خو دې راته اډول وي چې ته کار څه کوې میډم دا کلاسیکل ګلوکار دی کلاسیکل ګلوکار واه واه استاد جي ډېر ښه ته دلته بالکل اوسېدی شي اوسېدی شي خو میډم دا شور خو بېوقوفې ته کلاسیکې ته شور وې څه زمانه وه کلاسیکل موسیقاران وو استادان وو دا ښه سونګ خو دا اوس د برګر فیملي دا هلکان چې په لاسونو کې ګیټار اخیستی دی او موږ ته سر خورو دا پاپ میوزیک غږوي میډم تاسو لکه چې په موسیقۍ ښه ژور نظر اوهو موسیقي خو د روح خوراک آی مین غذا ده خو بعضې وخت دا غذا نه سزا هم جوړه شي دا د پاپ موسیقارانو کار دی وایم داسې چغې به وایي میډم ته به وایي چې د غوږونو پردې موښتې دي وایم موسیقۍ سره ډېر ظلم روان دی استاد جي ته څومره مودې نه په دې فیلډ نه په دې میدان کې د ماشومتوب نه چې د دې راګونو د دې سرونو په خدمت کې لګیا یم په دې ګانه ویلې ده آی هی میډم هغه وختونو چې څلېرویشت ګنټې به د ټي وي په سټوډیوګانو کې ناست او سندرې به م ویلې د خیر ولې اوس هم نه غواړي څه چې د پاپ سینګرانو نه وخت بد شي نو روبه م غواړي که نه میډم کله کله م راغواړي هی هی د ډېر عمر نه مې دا ارمان چې کلاسیکل موسیقي زده کړم اوس هله داسې لګي چې دا ارمان به مې پوره شي میډم لکه ته ولې ډېرې څه خرابي ده میډم زما خو ستا نه توقع نه وه ته بس په دې عمر کې موسیقي زده کوې چمنیا خوله دې سمه خوځه وه ولې تا ته زه بوډۍ ښکارم نه 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 ته خو ککې لا د پیو غاښونه دې مې دې غورځېدي اوه چمنیا څو ځله مې پوه کړې چې ځان سره مه بږېږه خو بیا هم لګیا هم استاد ورڅخه کېږه پرې وایم دا کلاسیک میوزیک دی څه پاپ میوزیک نه دی چې ورچغه کېږم چغو ته خو نور خلک جوړي زمانه علي خان صاحب ته ما د میوزیک وښیې ولې نه میډم
په سر سترګو خو څه فیس به راکوې ویم که از د ګیا سره اشنایي کوي نو د لوږې به مړ شي داسې به وکړو چې تا نه به زه د قبرې کرایه نه الم دا خو به داسې شي لکه چې ملنګ ته شادو وبخي میډم خو یو خبره ده څه په دې کې د ریاض ضرورت نو اوس به موږ ریاض کوم ځای نه راولو میډم غم مه کوه زه د کوم مرض دارو یم زموږ په مالک کې ریاض اوسېږي که نه هغه به راولم که نه چمنیه یو خو ته هر خبره کې لکه د مچ رادانګې د ریاض مطلب ریاضت مشقت او محنت دی ضمانت علي خان صاحب ته فکر مه کوه هر څه به وشي استاد زه که نه دا بدلې شروع کړه یو که نشه پې مړه زما د زړه خبره دی وکړه اجازت ته میډم ستاسو ما دې تپوس ونه کړو ته د تپوس سړی نو اول بکا کل راغلا اول بکلا کل راغلا اغب راغلا زب بیا وتختی دموی بس بس ضمانت علي خان صاحب نن دپاره دا کافي وه تاسو به لږ ارام وکئ سبا به بیا که خیري ګپ لګو راځه استاد راځه لکو پاجي را ساده روکې ته کنه مړه استاد واله راځه ما پسې راځه خبر شوي نه نوی کرایدارو ګوره رورا که کرې به راله وپکې دې ته په سپین سر ورته ناسته وه دا عمر د دې د ناسته دی صبر وکړه چې دلته به لا نور عجیبه عجیبه خلک راځي څو خدای کړه ناکام نه نو د دې خلاف اواز اوچتول پکار دي اخر زما په بچو به د دې سا سر پرېوځي یا خورې خفه کېږه ما ستا بچي خو مړې د مخکنه ګلې کاران دي د نښې منځ دې وویشتو په ایمان یې درته وایم چې ستا بچي د دې استاد په موسیقۍ ښه پوهېږي د دې استاد څخه کول پکار دی ټول راته یو موټی کېږو تابانې خورې ته خو ماته سمه د یونین مشر ښکارې خو ماته د استاد نه دی دی ماته استاد نه ښکاري دی ماته سفراډي غوندې ښکاري دنیا ده څوک یې په څه پیدا کوي او څوک یې په څه قسم مې دې په خدای وي که په داسې بېغیرتۍ یې پیدا هر څوک خو ستا په شانتي نه وي وروره دا خو دنیا ده څوک څنګه او څوک څنګه یا تابانې خور ټول پاکستان مې لیدلی دی د ده نه نه یې زه ښه ګاڼه ویلی شم خوشحالی کی چا سر ایخی پل زنگون دے دنیا یو نندار تن دے دنیا یو نندار تن دنیا یو نندار تن دے دنیا یو نندار تن سوک اشناخ کا تفرشتا پالا زکی را گزار سوک اللوزی اسمان تا چی نصیب را بیدار سوک درومی سوک را درومی عجیب شانی قانون دے دنیا یو نندار تن ساده دې څوک سیانه دې څوک ساده کې تیلدار دې څوک یار دې بې غرضه څوک غرضه پورې یار دې څوک وایي چې مزید دې ځنې وایي زړه چوتون دې دنیا یو نندارتون دې دنیا یو نندارتون دنیا یو نندارتون دې دنیا یو نندارتون